بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خویندو او ورونو، ګرالیو ماشومانو او ښځلمیانو، په دې هېواد کې دننه او بهر کې ټول افغانان سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې درته وړاندې کوم. کال نوی کېږي او موږ غمونه ته د پایلې لاره لا نه ده برابره سوې. موږ یو دوه لارې کې یو، یا به د پخوا څلوېښتو کالونو غلط تصامیم او تګلارې تکراروو، او که هغه لارې باندې روان سو، له یوې خوا نه به په یویستمې پېړۍ کې د بشري مرستو مستعمره ګرځو، او بل به خدای ناکړه ناخواسته د نورو د پردیو بیا د جنگ میدان او یا د لوټ کولو د عامه داراییو له نورو لخوا شهیدان وسو. بله لاره سته، هغه د اسلام د مبین دي، د ملي وحدت، د تلپاتې سولې، د اقتصادي خوځښت، د مشروعیت چې ملي مشروعیت، منطقوي مشروعیت او بین‌المللي مشروعیت پکې تګلاره ده. نو ضروره ده چې موږ یو ملي بحث خپل منځ کې پیل کو او نتیجې ته ورسیږو. که یو بل ونه منو او افغانستان د ټولو کور ونه ګڼو او هر افغان ته د دې حق ورنکو چې خپل افغانیت، خپل غرور، خپل اسلامیت او خپله ژمنه ثابته کړي، فرصت به هم له لاسه ورکړي. د یو بل په منلو کې نن موږ ټول ټولېدی سو، او د خدای له برکته فیزیکی شتمنۍ او هم پانګې او هم خاصتا انساني ظرفیتونه لرو چې د هغه لار نه کولی سو چې له لوږې، له مجبوریت، له بېوزلي نه ووځو. یو ملي بحث اجنډا غواړي. د دې دپاره موږ باید هم له تاریخ نه عبرت واخلو او هم په دې پوه سو چې موږ فطرتاً آزاد پیدا سوي یو، او یو بل ته له احترام سره، ګټو سترګو لیدلو سره کولی سو چې د تاریخ په سختو شیبو کې یووالي ته راسو. نو د دې اجنډا دپاره ما وړاندیز دا ده چې کم له کمه دا اووه عنوانو باندې فکر وکړو، نتیجې ته ورسیږو، او باورمند یم چې ټول نور خویندې او ورونه نظریات لري. خاصتا خویندې نن ډېر سخت وضعیت کې دي، ځکه د کورنۍ د مدیرانو په حیث باندې نن دوی دا فیصله باید کوي چې کوم ماشومې ډوډۍ وخوري او کومې وږی پاتې سي. دا موږ افغاني غرور او ملي شعور سره مناسبه نه ده. نو ځکه لومړی پکار ده چې وضعیت تشریح کړو. په څه رقم خوږ سوي یو، کوم اقشارو صدمه لیدلې، لومړی
توبونه څه دي او په څه طریقه هغه مرستې چې راځي په شفافه او مؤثره توګه مدیریت شي. دوم، موږ باید په دې ډاډه اوسو چې اوس چې اروپا کې اور بل سوی، لومړیتوبونه د نړۍ به هلته تمرکز لري او موږ باید خپل راتلونکي ډوډۍ، امکانات، ژوند خپله برابر کړو. دلته دا اووه کاله ثابته کړله چې له اوبو نه نیولې تر موقعیت پورې موږ دا ظرفیت لرو چې ځان ټول کړو. ستونزه په امنیت کې وه، د امنیت په موجودیت کې موږ زر خوځښت راوړی سو، اما ضرور ده چې هغه ټولې طرحې چې موجودې دي او نوي فکرونه چې سته د اوسني وضعیت په لیدلو سره ورباندې بیا غور وسي او زر حرکت راسي. میلیونها انسانانو ته انشاءالله تعالی به کار پیدا سي په شرط چې د اطمینان او اعتماد فضا جوړه سي. پانګوال باید په دې پوه سي چې برته ژوند، مال، فکر، عقل دیني محفوظ ده او خوندي دي او موږ بشري ظرفیت نه باید په دې توګه ګټه پورته سي چې کالي چې ګنډو د ځان قد و اندام دپاره یې جوړوو، نه دا چې باندنۍ طرحې و فکر ته قایلیږو. موږ کولی شو چې په خپل ظرفیت باندې خپل امکانات، مثال په توګه موږ صادرات چې 2 میلیاردو ته رسېدلي وو، انشاءالله تعالی په څو کالو کې څو چنده کېدی سي او دا خوځښت پکار ده چې ټول ورته ګټه ورسوي. یو بل منل لکه چې پښتو متل ده چې که ته وایې چې ته یې او زه وایم چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم، او که زه وایم چې ته یې او ته وایې چې زه یم، هم به ته یې هم به زه یم. دا یې دې فلسفې باندې په دې تېرو کالو کې عمل ونه کړ. یوه باعزته سوله د ټول ولس سوله ده. ټول ولسونه د افغانستان، ټول اقشار د افغانستان باید پکې برخه واخلي. تلپایه سوله نن یې موږ ضرورت. جګړه درېدلې، سوله نه ده راغلې او د جګړې اور بر کول آسانه کار ده او خدای ناکده که شروع سوه بې له طرحې نه بیا هغه باندې هغه اور باندې اوبه اچول سخت کار ده. نو ضروره ده او دلته خاصه ده، ضروره ده چې ما ترکیز او د ولس ترکیز په دې کې ده چې ولسونه کې سوله راسي، ټول یو بل ومنو، نه دا چې څو محدود اشخاصو ته د افغانستان واک ورکړو او هغوی خدای جل شانو د افغانستان چیښتن ده او بیا ولس د افغانستان چیښتن. دلته خاصه ټول هغه افغانان چې یو بل سره جنګېدلي دي په 40 کالو کې یا په 20 کالو کې یا 7 کالو کې هر دوره یې چې نیسي باید یو بل ومني. نن باید د هر افغان ژوند، عزت، ناموس او مال او فکر چې اسلامي اصول دي او ټول له احکامو کې ټولو امامانو منځ کې ورباندې اجماع شته، خوندي سي او دا ضرور ده. په دې سولې باندې به موږ انشاءالله تعالی نتیجې ته ورسېږو. ملي مشروعیت اساس ده او ملي مشروعیت د زړونو د یو کولو او د فکرونو د یووالي او اتحاد و اتفاق نه راځي. ولس باید خپل راتلونکی نظام د یو واضح بحث او اجماع له لارې نه جوړه کړي، ځکه اجماع، ملي اجماع په واقعي توګه پکار ده چې افغانستان کې داسې یو نظام راسي چې تلپاتې وي.
موږ ټول د خدای دربار ته ځو، اما افغانستان تلپاتې باید اوسي او دلته یې ملي مسؤلیت ده چې دې باندې نتیجې ته ورسیږو او دا ټوله کړو. بې د ملي مشروعیت نه منطقوي او بینالمللي مشروعیت ترلاسه کول ګرانه ده، اما ملي مشروعیت سره په واضح نقشه د لارې موږ کولی شو چې منطقوي او بینالمللي مشروعیت ترلاسه کړو او بیا یو سرلوړه افغانستان باندې نتیجې ته ورسیږو. او د دې دپاره اومه خبره مې دا ده چې نړۍ بدله سوې، ګاونډیو او منطقې سره همغږي او مشترک لوی اقتصادي پروژې عملي کول د راتلونکي لاره ده. د سیاسي نظر نه دا ضروره ده، لازمي ده چې موږ د افغانستان تلپاتې بېطرفي ترلاسه کړو او په دې اساس باندې د څو راتلونکو نسلونو فشار، زور او استعداد د افغانستان د هوسایۍ دپاره او آبادۍ دپاره په کار واچوو.